په خوست کې زیاتره د غلو د اوړه کولو ماشینونه یا ژرندې د ډیزلي انرژۍ پر ځای له لمریزې برېښنا څخه کار اخلي. دا په خوست ښار کې د اوړو ژرنده یا ماشین دی چې میل یې د ډیزلو پر ځای پر لمریزه برېښنا تاویږي. حاجي زریګل چې د همدې ژرندې مسؤل دی وایي لمریزه برېښنا یې چاره اسانه کړې ده او د ډیزلو له کارولو څخه چې زیات مصرف پرې کیږي خلاص شوی دی او په اقتصادي لحاظ یې نه یوازې موږ ته بلکې مشتریانو ته هم ګټه رسیږي او نوموړی د همدې انرژۍ په مرسته د خلکو ناپاک غنم، جوار او نورې غلې دانې د ځانګړي ماشین په مرسته پاکوي هم. غلې دانې وړنه لپاره بس د د شمسي سولري د سیستم نه چې دا الحمدلله ډېر غلري او پیدامان د عام دی او عوام د پر پیدامان عام د دولت پر ځکه چې محیط زیست دغه چاپیریال کار نستی او غرو اوس شي نه کی او خلک د پر مخ 15 روپۍ په ټیمو د غنمو الحمدلله نن سبا کې کسې د خدای احسان دی په 100 روپۍ غنم ټیم دی په 15 روپۍ جوړ ټیم دی لکه په نیم کې ماتم ولويږي او چاپیریال ککړتیا تم بسغه نرسوي کا ډیزلي ماشینونه په الکړیو په دو جانبه نقصان لري اما یمیګ د پر په نقصان کې به ځکه چې امر څه پیدا امر نه کلري او 15 کې یو ټیمونه کې د عوام ته خلک د عام خلک د پر ډیر قیمتي ته امید د سپوی ماشین بیا د خدای احسان دی کسې ومنیزه ترلا میکس پکې په ډیر شي په چاوند چې بيخي خلص اولم نه غدي په سالویر قسمت سالویر پرويز لري اما تخم یو طرف ته کوي وړه خوبره بل طرف ته سي لټه بل طرف ته سي سپه غنم بل ته سي بس په ډیر شي په ومنیزه ترلا په لاسمنیزه ترلا په 15 روپۍ سپه کوي سویر لاسمنیزه بوجي پیرا بوجي په 70 روپۍ سپه کوي په 140 روپۍ ونی ام خلک ته پیدا لري ام میشته پیدا لري ځکه چې بس روزمره کورم ګراون وي. عارف دین چې د ندرشکوټ په لرې پرته ولسوالۍ کې دا ډول ژرنده لري وایي چې د سهار له 9 د مازدیګر تر 5 بجو پورې د لمر د وړانګو په مرسته د خلکو شاوخوا 200 منه غنم او نور غلجات ور وړه کوي او وایي چې پر دې سولري سیستم یې شاوخوا 15 لکه افغانۍ لګولې دي. تقریبا د 11 کیلوواټه برق تولیدوي. شمشي تقریبا سالويخ دونه شمشي بوتل غولې دي 500 واټ سولریز هغه چې د سیستم میک ته ګټه دو عوام ته ګټه دو او جنریټر چې دای هم عوام ته توند هم چپریال ته توند دی نیمایي نه اندازه ډیر خلک ته توند دی نیمایي نه اندازه ډیر میک ته ګټه نه کوي تقریبا دا کوم ته 2000 پته کېږي کوم ته 500 نه پته کېږي دا شی پاغه نه دوی مصرف پرسي شپږ 100 روپۍ په دازي کې پرسي 200 روپۍ مصرف په 15 شپږ ساعت نه د عوام دي پر ډیره غټه پیدا دو دغه. د خوست د زراعت ریاست مسؤلین دغه ګام د زراعت په برخه کې اغیزناک او د خلکو په اقتصادي برخه کې ګټور بولي او وایي په خوست کې څومره غلې ماشینونه چې دي د سولري سیستم ته اکثره وخت د ډېر کم چې دي په هغه پخواني سیستم کې د ډیزلي سیستم کې مونږ بزګرانو لپاره بیخي مفید تمام شوي دي. په یو ټیم غنم به مخکې په 70 روپۍ او 10 روپۍ ونه کول اوس چې دی په 60 افغانۍ دي د سولري سیستم سره نو ډېر مفید تمام شوي دي. پخوا به ډیزلي سیستم او د پرایا مضر تمامېدل ځکه چې لوګي به کړل اوس سولري سیستم د بیخي بزګرانو لپاره مفید تمام شوي دي. د خوست د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس شاه حسین شاه وایي چې د سولري برېښنا د ژرندو په فعالېدو د چاپیریال په پاکوالي کې د خپل برخې زیاتوالی راغلی او زیاتوي چې د پخوا په پرتله زموږ چاپیریال هم له لوګیو پاک دی او هم د یادو ډیزلي ژرندو تیز اواز نه اورېدل کیږي چې غږیزه ککړتیا یې کمه کړې ده. د ډیزلي انرژۍ څخه شمسي انرژۍ ته تبدیلي چې دا یو یقینا چې یو پرمختګ یو ښه اقدام ده او د دې سره خو هغه کوم غږیزه ککړتیا چې دام کمیږي او دویمه دا چې د دې سره بعضې هغه مضر غږونه چې دي هغه غږونه امکان لري که نه چې هغه د منځه لاړ شي. که څه هم موږ ډېرې ستونزې لرو که نه چې دغې غږونو نه بغیر ډېرې ستونزې نور هم شته چې د اوږده وخت دپاره هغه یو څه وخت خامخا غواړي چې موږ دې ته پکې رسېږو که نه چې موږ ټولې ککړتیاوې د منځه یوسو او یو ښه ښار ولرو یو پوکه هوا ولرو او صاف ښار ولرو. عام خلک هم خوشحاله دي چې د ډیزلي برېښنا ځای لمریزه برېښنا نیولی او دا چې پر یاده برېښنا د چلیدونکو ژرندو لګښت کم دی نو له دوی څخه هم د غلو د اوړه کولو په بدل کې کمې پیسې اخیستل کیږي. مخته به د جنریټري ماشینونه او زیات مصارف به پرې راتلل
او ټیم به 40 او 50 افغانۍ راته وړلو او هم به چاپریال کا کړهولو او لوګي به شور به زیات او د دې ماشین چې د سہولت صحیح د غنم صفا کوي او هم ارزانه ونی او ډېر سہولت لري دا ماشینونه هم. یاد دی وی چې په خوست کې نه یوازې دا چې د یادو ژرندو لپاره له شمسیو څخه کار اخیستل کیږي بلکې د ژوند په نورو ډیرو ډګرونو کې د ډیزلي او وارداتي برېښنا ځای نیولی چې د لګښت له امله یې کارول خورا ګټور تمامیږي.